او په دې میاشت کې داسې خلک شته چې الله یې د اور نه ازادوي نو بیا د خوشحالي خبره څه ده وذلک کل لیله او هره شپه الله خلک ازادوي هره شپه الله خپل بندگان د جهنم نه ازادوي دا حدیث امام ترمذي امام ابن ماجه امام ابن خزیمه راوړی ښه حسن سند والی روایت دی هر شپه الله رب العالمین خپل بانز بندگان د اور نه ازادوي بعضې روایتونو کې داسې راځي چې الله سبحانه وتعالی ملایکو له هغه نومونه ورکړي وي دا پلانې ملایکو سره رجسټر وي دوی د جهنم د دې رجسټر نه و دې نه ورله دا نوم کټ کړه دی پرېږدي دی ځي جنت ته ته چې کله روژه ماتې روژه ماتې ته ناستې ملک صاحب ما کیسه زموږ دغه غم وي چې اوس پرې دسترخوان باندې څه پرته دي دا غم ستا شتي چې دا نور چې ډوبېږي او نن به الله خلک ازادوي د اور نه زما نوم به پکې و که نه به نو موږ سره اوس موقع ده هره شپه الله خلک د اور نه ازادوي ډېر شپې دي موږ سره یو کم ډېر شپې نو دومره خو وکړه که نه چې په یو شپه کې خو ځان په الله باندې ازاد کړه د اور نه خو په دې نه کېږي چې ته وایې زه ځان په الله باندې ازادوم د اور نه کوم به هغه څه چې څه زما زړه غواړي زه به ګناهونه کوم او زه په دنیا کې ننوتی یم او بس الله دې موږ د اور نه ازاد کړي هغې دپاره محنت کې کوشش وکړي نو دا هغه میاشت ده چې الله پکې خلک د اور نه ازادوي یو حدیث کې داسې هم راځي امام احمد راوړی دی او شیخ البانی صحیح کړی هم دی د ابو امام رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لله عز وجل عند كل فطر عتقا روژه ماتي په وخت کې هر وخت هر روژه ماتي سره رب العالمین خلک د اور نه ازادوي نور چې ډوبېږي رب العالمین خپل بندگان د اور نه ازادوي روژه ماتي سره خلک د اور نه ازادي ته چې دا سوچ کړی دی چې زه به پکې ازاد شوی یم یا به نه یم ازاد شوی دغه شان دا میاشت د دې فضیلت دا دی پنځم چې په دې کې د جنت دروازې کولاویږي او د جهنم دروازې پکې بندېږي حدیث موږ سره تېر شو دا اوس موږ چې وایو دغه شان یو حدیث کې داسې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی هغې کې هم دغه مسله ده چې د جنت دروازې کولاو شي او د جهنم دروازې څه شي بندې شي یو روایت کې داسې راځي د رحمت دروازې کولاو شي رب العالمین د رحمت دروازې کولاو کی او د جهنم دروازې بندې کی او شیطانانو ته زنځیران ور واچوي شیطانان وتړي که څوک دا ووایي چې شیطانان تړلی شوي دي او بیا هم خلک چې دی نو ګناهونو کې واقع دي نو دا څنګه شیطانان تړلی شوي دي نو جواب دا دی د هغې دوه خبرې دي یو شیطانان تړلی شوي دي جني شیطانان انسي شیطانان خو کولاو دي که نه په انسانانو کې چې کوم شیطانان دي خو شته که هغو تا غلط طرف ته برابري هغو خو به کوشش کوي چې تا د نیغې لارې نه کږې لارې ته واړئ دویمه وجه یې دا یاده کوي صحیح د شیطانان تړلی شوي دي خو دا انسان په خپله د ګناهونو سره دومره عادت شوی دی چې د شیطان د دعوت نه بغیر هم کوي دا غټه وجه ده چې سړی د ګناهونو سره دومره عادت شي چې بیا بغیر د شیطان د دعوت نه کوي چې سړی نشهیز دی نو دی د دې نشو سره دومره عادت شوی دی چې د شیطان د دعوت نه بغیر هم دی نشه کوي پخپله تې یو قسمه شیطان جوړ شوی دی نفس د دعوت ورکېدلی دی ګناه طرف ته یو سړی د سندرو فلمونو ډمتوب سره دومره عادت دی چې شیطان که دعوت ور هم نه کړي دی پکې لګیا نښتی دی پکې ور ډوب شوی یو سړی په ګناهونو کې نفس یې د ګناهونو سره عادت شوی بدن یې عادت شوی په ځکه خواهشاتو پسې رواني نو که شیطانان تړلی شوي وي نو دی د خپل طرف نه لګیا دی د شیطانانو هغه میشن پوره کوي
بعض علماو بل ډېر ښکلی جواب کړی دی، هغه دا دی چې د بعضو حدیثونو کې ورسره دا قید راځي چې الله هغه مشران شیطانان تړي په دوی کې، کوم چې ډېر سرکشه دي هغه پکې تړي، او باقي چې کوم دي نو هغوی څه دي؟ هغوی آزاد دي. بعضې دا جواب کوي. ښه، شپږم فضیلت د دې میاشتې دا دی چې په دې کې نیکیانې څو چنده زیاتېږي، د نیکیانو اجر زیاتېږي. داسې ووایه هغه میاشت ده چې په دې کې د نیکیانو اجر زیاتېږي، ډبلیږي نه ګوره، زیاتېږي، څو چنده زیاتېږي. لکه هسې دا یو روایت امام بخاري راوړی، امام مسلم راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه زنانه ته دا خبره وکړه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حج نه راغی، وایي تا ولې موږ سره حج نه کوو؟ زنانه ته یې وویل، نو هغې ورته ووایي چې یعنې عذر ورته بیان کړو چې سورلۍ کمی وو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې وایي زه صحیح ده بیا په رمضان کې عمره وکړه، په رمضان کې څه وکړه؟ عمره. فإن عمره في رمضان تعدل حجة معي. په رمضان کې عمره کول داسې دي لکه ما سره چې سړی حج وکړي. دومره الله نیکیانې ډېرې ګوره، یعنې یو سړی عمره وکړي په دې مبارکه میاشت کې لکه ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره حج وکړو، حج د پیغمبر سره د حج وکړو. دې کې نیکیانې ډېرېږي. ته د قرآن تلاوت کوه څومره نیکیانې به وګټې، صدقې دې ورکړه څومره بې شماره نیکیانې به وګټې، درس کې حاضر شوې، بل عبادت دې وکړو، ذکر او اذکار، دعاګانې غواړې، قیام کې، تراویح، تهجد، صدقې ورکې، روجماتې تقسیمې، څومره اجرونه به الله تعالی درکړي بې شمار. یعنې یوه عمره په رمضان کې د پیغمبر سره داسې لکه حج چې د پیغمبر سره وکړو، نو چې یو سړی پکې عمره هم وکړي او پکې نور عبادات هم کوي لګیا، نو څومره اجرونه به دی راجمع کړي. لوی د اجرونو د ګټلو میاشت، لوی اجر پکې انسان ګټلی شي، او که چا چاته محنت او کوشش وکړو او اخلاص پکې و او د دې میاشتې عظمت ورته معلوم وي. اوومه خبره دا ده چې دا هغه میاشت ده چې په دې کې شیطانان تړلی کېږي. مخکې دا مسله تېره شوه، دلیل یې تېر شو. متفق علیه حدیث کې دا خبر راغلی چې شیطانان په دې میاشت کې وتړلی شي. ولې دا شیطانان وتړلی شي؟ چې دا خلک د الله د عبادت ته فارغه شي. زم چې شیطانان وتړلی شي او بیا مې یو سړی د الله بندګي نشي کولی، شیطانان وتړلی شي او بیا مې یو سړی په ګناهونو کې دننه پروت دی، نو په باقي ورځو کې به دی څه توره ووایي. دغه شان په دې میاشت کې موږ روجې نیسو، او دا روجتي انسان به د قیامت په ورځ د جنت په یو خاص دروازه باندې ننوځي چې هغې ته څه ویلی کېږي؟ باب الریان. حدیث کې راځي، امام بخاري امام مسلم دا حدیث راوړی دی د سهل بن سعد رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان فی الجنة بابا یقال له الریان. په جنت کې یو دروازه ده چې هغې ته ریان ویلی کېږي. یدخل منه الصائمون یوم القیامه. په دې دروازه باندې به صرف روجتي خلک ورننوځي، روجهدار خلک به پرې ننوځي، نور به نه نوځي، نور به په دې باندې نشي ننوتی. یقال این الصائمون، اواز به وشي الله د طرف نه، هغه کوم ځای کې دي هغه روجتیان، هغه روجې چې به یې نیوي هغه کوم ځای کې دي؟ فیقومون، نو صرف همدغه کسان پاسي. فاذا دخلوا اغلق، کله چې دوی ورننوځي دروازه به بندې شي.
سوال دلته پیدا کېږي چې روجي خو هر مسلمان نیولي نو سم خیال روجي خو هر مسلمان نیولي مطلب دلته دا دی چې کوم ځای کې دي هغه انسانان هغه مسلمانان چې روجه نیوه د هغوی همیشه طریقه ده دا نه چې بس په کال کې دغه یوې میاشتې ته یې ډډه لګولې هغې ته ناست هغه چې هم راشي هغه هم په څه حال کې پرې تېره شي نو په دې میاشت د دې میاشت فضیلت شو یو قسمه چې موږ په دې میاشت کې روجي نیسو او دا روجي بیا د دې خبرې سبب دی چې ته به د قیامت په ورځ په یو دروازه ورننوځي جنت ته چې هغې ته څه ویلی کېږي باب الریان یو حدیث کې داسې راځي امام بخاري امام مسلم راوړی ډېر خوندور حدیث دی ابو هریره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې څوک منځګزاري ډېر منځونه کوي دعیه من باب الصلاه د قیامت په ورځ به د جنت په دروازو کې د هغه دروازې نه دی راوبللی شي چې هغې ته باب الصلاه ویلی کېږي د منځګزارو دروازه ومن كان من اهل الجهاد او څوک چې جهادونه والی جهادونه ډېر کوي دعیه من باب الجهاد د قیامت په ورځ به د جنت په دروازو کې د هغه دروازې نه راوبللی شي چې هغې ته باب الجهاد ویلی کېږي ومن كان من اهل الصيام او څوک چې ډېرې روجې نیسي دعیه من باب الریان دته به د باب الریان د طرف نه اواز کېږي ومن كان من اهل الصدقه او څوک چې صدقو والی ډېرې صدقې ورکوي ډېرې خرچې کوي د الله په لار کې دعیه من باب الصدقه دته به د صدقې د دروازې د طرف نه اواز کېږي ابو بکر صدیق رضی الله عنه پاسېدو وی یا رسول الله زما مور پلار دې په تاسو قرباني دا خو صحیح شوه چې یو کس ته به د یو دروازې د طرف نه اواز کېږي فهل يدعى احد من تلك الابواب داسې څوک شته چې هغه ته د ټولو دروازو د طرف نه اواز کېږي د ټولو دروازو د طرف نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم داسې مسلمانان هم شته چې هره دروازه به ورته اواز کوي وارجو ان تکون منهم او ای ابوبکر تم پاکه خلکو کې هره دروازه دا به اوس کوم درجې کې مسلمانان چې د جنت هره دروازه ورته اواز کوي څومره اعمال به یې دا وي والله که موږ د ځان سره سوچ وکړو که نه چې کومه دروازه به موږ ته اواز کوي نو د خپل ځان حقیقت به راته ښه ښکاره شي که ته وایې چې صدقې والا دروازه نو وګوره څومره صدقې ته ورکوې زه حساب په خپله ولرم که ته وایې روجې والا نو څومره روجې تا نیولي ته نفلي روجې نیسې او که نه نیسې که نه صرف د فرضي ته پروت یو هغې کې هم کمزوری هغې کې هم جګړې کې پښتانه وایي روجې سر ته وخته ناشنا خبره دی بعضو پکې روجې سر ته خیږي او د طبیعت خراب دی او د نه سوار نه دی لګولی او د نشه نه ده کړې نو هغه یو میاشت روجو ته په انتظار هغه هم په دې حال تېرې شي که ته وایې چې مونځ والا دروازه نو د مانځه سره دې څه حال دی په خپله وګوره ځان په څه طریقې ستا مونځ خشوع پکې عجزي پکې جړاګانې شتي ستا په مانځه کې ستا په مونځ کې اوږدوالی شتي اوږده اوږده رکعتونه کوې ته د شپې ولاړې ته الله ته چېرته څه حال دی ستا د مانځه یعنی خبره مې دې پورې راواغسته چې هغه به څنګه اوچت مسلمان یو څومره اوچت مسلمان به چې د جنت هره دروازه هغه ته اواز کوي د جنت هره دروازه دغه شان په دې میاشت کې موږ روجې نیسو او روجې نیوه دا یو ډال دی په دې سره به ته بچ کېږي د جهنم نه او د شهواتو نه عبدالله ابن مسعود مشهور حدیث ته امام بخاري امام مسلم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته څه ووایي من استطاع منکم الباء فلیتزوج په تاسو کې چې د چا د واده طاقت وي نو واده دي وکړي ولې وایي د دې سره د نظر حفاظت هم کېږي او د عورت حفاظت هم کېږي ومن لم یستطع فعلیه بالصوم او څوک چې واده نشي کولی نو څه دې کوي روجې دې نیسي فانه له وجا دا د ده دپاره د بچ کېدو لار ده د څه نه
د شهواتو نه د بچ کېدو لار ده. روجې دې نیسي، په دې سره به دی د غلطو کارونو نه بچ شي، ځکه چې دې سره رګونه تنګ شي، او چې رګونه تنګ شي نو شهوت کم شي. دغه شان حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الصوم جنه من عذاب الله. د اور نه د بچ کېدو لار هغه روجه ده، یا روجه ډال دی د اور نه بچ کېدو لپاره. ډال څه ته وایي؟ په جنګ کې چې سړي ځان سره نیولي د اوسپنې چې زه پې بچ شمه د تورې د ګزار نه یا د نیزې نه یا د غشي نه، نو دغه شان دا روجې یو قسمه ډال دی، ته پې ځان د اور نه بچ کولی شي. یو روایت کې داسې هم راځي الصوم جنه من النار کجنة احدکم من القتال. وی روجه ستاسو لپاره داسې ډال دی د جهنم نه د بچ کېدو لپاره لکه څنګه چې تاسو یو ډال استعمالوئ په جنګ کې د بچ کېدو لپاره. امام نسائی، امام احمد، امام ابن ماجه او نورو دا روایتونه راوړي، شیخ الباني صحیح کړي دي. دا د دې میاشتې فضیلت ته چې دومره عظیم عبادت پکې مونږ کوو. په دې میاشت کې مونږ هغه عبادت کوو چې د هغې په باره کې دا راځي چې څوک یوه ورځ روجه د الله په لار کې ونیسي. بل ورځ مونږ د حدیث وایي بلوغ المرام کتاب چې څوک یوه ورځ روجه ونیسي د الله په لار کې څه اجر ورته میلاوي. بل ورځ مونږ د حدیث وایي پرون نه بل ورځ نو اجر یې څه دی؟ اجر یې مونږ ذکر کړي. او یا کاله په اندازه باندې الله دې د جهنم نه لرې کوي. او دا دلالت په دې باندې هم کوي چې ستاسو ذهن ماشاءالله ښه تیز ذهن دی. دا خو اسانه مسله ده. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. امام بخاري و مسلم دا روایت راوړي. دا 70 کالو په فاصلې سره او دا 70 کالو په اندازې سره الله سبحانه وتعالی د دې سړي هغه مخ د جهنم نه لرې کوي. دومره فضیلت دی. یو روایت کې داسې راځي سبحان الله ابو الدرداء رضی الله عنه راوړی، ابو الدرداء رضی الله عنه روایت دی، امام طبراني راوړی دی په صغیر او په اوسط دواړو کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي ته غوږ کېږدئ من صام یوما فی سبیل الله، چا چې یوه روجه ونیوله الله په لاره کې. بعض علماو دا فی سبیل الله دا معنی ذکر کړې یعنې خالص د الله دپاره په ښایسته طریقې سره روجه ونیوه جعل الله بینه و بین النار خندقا کما بین السماء والارض. الله به د ده او د جهنم په منځ کې یو کنده راولي او هغه کنده به دومره غټی، دومره اوږده به یا دومره فاصله به د ده او د دې کندې جهنم په منځ کې لکه څومره چې د اسمان او د ځمکې په منځ کې ده، دومره به د جهنم نه لرې شي. داسې غټه کنده به راشي په منځ کې، نو چې دومره دی له جهنم نه لرې شو خو معنی ده چې جهنم نه بچ شو. په دې میاشت کې موږ هغه روجې نیسو، هغه عبادت کوو چې د هغې په شان بل عبادت نشته. الله اکبر. امام نسائی، امام ابن خزیمه دا روایت راوړی دی، ابو امامه رضی الله عنه بارک راځي، هغه وی قلت یا رسول الله، وی زه رالم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته. دا حدیث ګورئ څومره ناشنا حدیث دی. ابو امامه وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته رالمه، وی ما ورته وی چې مرني بعمل، یا رسول الله یو عمل راته خاص وښایه چې کومه خاص عمل راته وښایه. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته علیک بالصوم فانه لا عدل له. روجې ډېرې نیسه، دې په شان عبادت بل نشته. هغه ورته بیا وی یا رسول الله مرني بعمل، ما ته یو عمل وښایه چې زه مضبوط راونیسم. وی علیک بالصوم فانه لا مثل له. روجې ډېرې نیسه، د دې په شان بل عبادت نشته. هغه ورته په درېیم پیر بیا وی یا رسول الله مرني بعمل، یا رسول الله یو عمل راته وښایه چې مضبوط راونیسم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته علیک بالصوم فانه لا مثل له. روجې ډېرې نیسه ابو امامه، د روجو په شان عبادت بل نشته. نو بیا داسې راځي
وی د ابو امامه رضی الله عنه په کور کې د دغه ورځې نه بعد د ابو امامه رضی الله عنه په کور کې د ورځې لوګی نه دی لیدی شوی. څه معنا؟ بس بیا به روژه الا اذا نزل بهم ضيف، مګر چې ته میلمه به راغی به جدا مسله. یعنې څومره لوی فضیلت دی. فانه لا عدل له فانه لا مثل له. دا کومې روجې چې موږ په دې میاشت کې نیسو که نه، د دې په شان بل عبادت نشته. فضیلت د دې دا دی بل چې دا روجه د قیامت په ورځ د خپل ملګري دپاره سفارش کوي. دا روجه به د قیامت په ورځ ستا دپاره سفارش کوي. مسلمانه دا معمولي عبادت مه ګڼه. ګورې عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. قرآن او روجه د دوانو د بنده دپاره سفارش کوي. هر بنده دپاره چې څوک د قرآن تلاوت ډیر کې قرآن والا یي. قرآن والا څوک دي؟ د قرآن تلاوت کوي، قرآن یادوي، قرآن ترجمه کوي، د قرآن تفسیر کوي، قرآن په خپله زده کوي، نورو ته کوي. دا قرآن والا دی. د دوی دپاره به قرآن سفارش کوي. او بل هغه چې روجې ډېرې نیولي دي د دې دپاره به هم سفارش کوي. یقول الصيام، وی روجه به الله ته دا وی ای رب، ای زما ربه، منعته الطعام والشهوه، دی زما د لاسه بند کړی شوی او د شهوت نه، زما د لاسه بند کړی شوی او د خوراک نه، زما د لاسه بند کړی شوی او د څښاک نه، زما د لاسه شونډې وچې شوي وي، زما د لاسه ګردې وچې شوي وي، زما د لاسه ستړی شوی و. ښه نو څه وی الله ته؟ فشفعنی فی، یا الله نو زما سفارش قبول کړې د وباره کې. بل طرف نه به قرآن راشي ای رب، ای الله، منعته النوم باللیل، ما خدای د خوب نه منع کړی، د خوبونه زما د لاسه خراب شي. ټوله شپه به یې مونځونه کول، تهجد به یې کول، د قرآن تلاوتونه. فشفعنی فی، یا الله زما سفارش قبول کړي دې سړي په باره کې. فیشفعان، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوانو سفارش به قبول شي. نو چې ته الله ته مخامخ شي، دا حدیث امام احمد راوړی دی او نورو کتابونو کې هم شته، چې ته الله ته مخامخ شي، روجې دې نیولي دي، ورسره د قرآن تلاوتونه دې کړي دي، او روجه هم راشي سفارش کوي، قرآن هم راشي الله ته سفارش کوي. نو څه خیال دی چې دا به څومره ناشنا سفارشي چې د الله په در کې به ستا دپاره کېږي. ګوره د دې روجې فضیلت ته چې الله د دې اضافت ځان ته کړی دی. حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. غوږ ورته کښېږدي سم به خوشحاله شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی کل عمل ابن آدم له الا الصوم، د آدم د بچي هر عمل د هغه دپاره دی سوای د څه نه؟ سوای د روجې نه. فانه لی وانا اجزي به، دا روجه خاص زما دپاره ده، الله وی زه به اجر ورکوم، اجر یې چاته نه ښیم. د دې څه معنی چې خاص زما دپاره؟ تعبیر که داسې وشي چې دا د الله او د بنده په منځ کې راز دی، ځکه الله وایي دا زما دپاره. ولې؟ داسې وضاحت پکار دی چې دې روجه کې ما ورته خوراک هم کولی شو، څښاک هم کولی شو، موږ نه یو مخلوق هم خبر نه شي، خو الله خبرېږي. نو ځکه دا عبادت خاص د الله دپاره دی. اوس په کور کې دننه موږ ناست یو او څه وڅښو یا څه وخورو، بهر خلکو ته څه پته لګي زما روژه ده، داسې وایي زما روژه ده. لکه مکه مدینه کې چې کله دسترخوان ولګي، خصوصا روژه ماتې کله چې هغه شپږ روجې او داسې د عاشورا روژه راشي یا نورې څه روجې، نو که خیال م کړی یا د پیر او د جمعرات ورځې نو د حرمینو کې هغه دسترخوانې خوري شي، او د کوم چې پکې داسې متبرعین او نیک عمله خلک یې هغوی روژه ماتې راوړي، نو په دې دسترخوان باندې ډېر شي خلک کښېني، ډېر پکې داسې هم ناستي چې روژې یې نه وي، که نه ټول روژو والا ناستي.
داسې به کوم شي د دې دغه دپاره ناست چې کجوره وخورم چای او ګوټ وڅکم که چېرته نور شي د هغه څه پته لګي په مخ یې ور لیکلي چې د روژه نه ده په تندي ور لیکلي چې د روژه نه ده دا څومره چې ناست دا روژې چې ده او نه ده دا ټول یو شان ښکاري او حقیقت چا ته معلوم دی حقیقت الله ته معلوم نو ځکه الله وایي دا روژه زما دپاره ده ښه اجر یې څه دی یا الله وایي هغه به قیامت په ورځ پته ولګي څومره لوی اجر به چې قیامت په ورځ به پته لګي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الصیام جنه روجه او ډال دی فاذا كان يوم صوم احدكم نصیحت ټولو ته کله چې ستاسو روجه فلا يرفث ولا يسخب نو ندی یو سړی کنځلي کوي ندی چغې وایي ندی بدې ردې وایي فان سابه احد او قاتله نو که څوک ورسره جنګ کوي یا څوک ورته کنځلي کوي فليقل اني صائم اني صائم نو دې ورته په جواب کې دا وایي زما روجه ده زما روجه ده دا زموږ د پښتنو دپاره لوی نصیحت دی خصوصا ځکه چې موږ ته پته د پښتنو حال چې په آخري وخت کې دوی څه حال دي مسلمان به په روژه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کنځلې نه کوي بدې ردې به نه وایي جګړې به نه کوي جنګونه به نه کوي دا به د مسلمان شانې په روژه کې دا به د مسلمان شانې په روژه کې او که څوک د سره جنګ کوي په روژه کې او که څوک د سره جګړه کوي او که څوک درته کنځلې کوي جواب مختصر دا دی زما روژه ده ځکه چې ما ځان بند کړی دی د حلال خوراک نه ما ځان بند کړی دی د حلال څښاک نه ما ځان بند کړی د حلالې ښځې نه نو څنګه به زه کومه هغه څه چې هغه الله په ما باندې په عامو حالاتو کې هم حرام کړي دي زه به هغه کار څنګه کوم والذي نفس محمد بيده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه الله مې د قسم د چا په لاس کې چې زما ساده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك د روجتي د خولې نه چې کوم بینځي د الله په نزد د مسکو نوم غوره دی نو دا بل فضیلت شو چې د روجتي انسان د خولې نه چې کوم بین روان دی د مسکو نه هم مزیدار دی د الله په نزد همدغه حدیث کې اوس بل فضیلت والا للصائم فرحتان د روجتي انسان دپاره څو خوشحالیانې دوه اذا افطر فرح بفطره کله چې روجه ماته کي دوه معنی شوي روجه ماته کي مطلب چې کله پې اختر راشي دا میاشت پوره شي نو خوشحاله شي خوشحاله پسې شي چې روجې پوره شو او دغه شان چې کله روجه ماتې روزانه نو خوشحالېږي خوراک څښاک ته چې ضرورت یې د هغې ته یو خوشحالي دا ده واذا لقي ربه فرح بصومه او دویمه خوشحالي په هغه ورځ ده چې کله الله سره ملاو شي فرح بصومه په دې روجه باندې به خوشحاله شي ځکه چې هلته دې حدیث کې اولنۍ جمله څه ده الله وایي روجه زما دپاره ده او د دې اجر به څوک ورکوي الله وایي زه به یې ورکوم نو کله چې دا روجتي انسان د دې روجې هغه نامعلومه اجر چې اوس موږ ته معلوم نه دی چې دا د قیامت په ورځ په تله کې ویني فرح بصومه ډېر زیات به خوشحاله شي دغه شان د کمې روجې چې موږ نسو په دې سره ګناهونه زمونږ کمیږي او ګناهونه رجوله کیږي مخکې حدیث تیر شو کنه من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه د دې عبادت د فضیلت ته ګوره چې د روجتي انسان دعا نه رد کیږي د روجتي انسان دعا نه رد کیږي د ابو هريره د حدیث ته امام بیهقي راوړی دی نور هم راوړی دی ثلاث دعوات مستجابات درې دعاګانې دي چې الله یې لازم قبلوي دعوة الصائم د روجتي انسان دعا و دعوة المظلوم او د چا سره چې ظلم شوی د هغه دعا او خیري و دعوة المسافر او د مسافر دعا الله نه رد کوي یو حدیث کې راځي امام ترمذي راوړی امام ابن ماجه راوړی دم د ابو هريره روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثلاثه لا ترد دعوتهم درې خلکو دعاګانې نه رد کیږي د روجتي تر دې چې روژه ماته کیږي والامام العادل
او د منصف او د عدل کوونکي باچا و دعوة المظلوم او چا سره چې ظلم شوی نو ډېرې دعاګانې غواړي ستا دعا نه رد کېږي ای مسلمانه ای روجتي رور او ای خورې ستا دعا نه رد کېږي دې ټیم کې وغواړه دعاګانې د دې امت دپاره د ځان دپاره د بچو دپاره د مړو مسلمانانو دپاره د ټولو مسلمانانو دپاره دعاګانې غواړي خصوصا د روژه ماتي په ټیم کې دعاګانې یو روایت کې داسې راځي چې دغه ټیم کې دعاګانې الله نه رد کوي نو ښکلې موقع د دعاګانو د غوښتو ښایسته ښایسته دعاګانې پکې وغواړئ سبحان الله په ګرمۍ کې چې یو ورځ روژه څوک ونیسي د هغه اجر ته ګوره نو چې یو سړی میاشت روژې ونیسي څومره لوی فضیلت دی یو حدیث کې داسې راځي امام بزار راوړی دا روایت په هغه روایت کې داسې دي چې الله په خپل ځان باندې دا خبره لازم کړې ده الله باندې څوک څه نشي لازمولی الله یې په ځان لازموي الله په ځان دا خبره لازم کړې ده چې چا زما دپاره په ګرمه ورځ کې ځان تږی کو زه به له د قیامت په ورځ اوبه ورکومه کله چې به خلک تږي چا چې په ګرمه ورځ کې الله وایي زما دپاره ځان تږی کو زه به له د قیامت په ورځ خاک ورکومه چې کله به خلک تږي چې یو سړی د میاشت روژې ونیسي او بیا ورسره کال کې نورې نفلي روژې هم نیسي نو څومره لوی اجر به درته میلاویږي دا بعض فضایلو چې د دې روژې سره تعلق ساتي او د دې میاشت سره تعلق ساتي نور هم ډېر دي خو په دې باندې به اکتفا وکړو صرف په دې اولني مجلس کې ما دا خبره د ټولو کتونکو اورېدونکو لیدونکو وروڼو خویندو ته دا کوله چې ګوره ډېره لویه میاشت در باندې الله راوستې ده ډېر لوی موسم راغلی د نیکیانو د ګټلو دپاره ډېر لوی موسم راغلی دی کوشش وکړه محنت وکړه سحر ماښام مازدیګر ماسخوتن هر ټیم پکې د الله بندګي وکړه خیر دی کاروبار لږ کم کا یا یې بند کا خیر دی فیسبوک بند کا خیر دی د واټساپ لږ بند کا خیر دی د ټویټر او د ګن بلا او د انټرنیټ او د شینه مینه بند کا خیر دی څو ورځې د الله لپاره نشي بندولی توجه پوره د قرآن طرف ته وکړه د جومات طرف ته د علماو د مجلسونو طرف ته د نیکانو خلکو طرف ته چې عبادت ډېر وکړي د رمضان میاشت ګورئ د دې دپاره نه ده چې د ټیویانو مخې ته انسان شپې تېرې کړي او یا ډیش ته ناستي او یا جي دا پکې اسلامي ډرامې دي اسلامي ډرامې نه د میاشت په باغچو کې د ګرځېدو ده چې راشي هلته به لاړ شو هلته به لاړ شو شپه به دلته تېره کړو هلته یا نه دا میاشت د کرکټ او د والیبالو نه ده ګورئ مازدیګر کې هغه ډېر مزېدار ټیم چې دی په روژه کې هغه ډېر مزېدار ټیم په روژه کې هغه ټیم کې بالکان راولېږي او د ځوانان به راولېږي او څوک به کرکټي کوي او څوک به والیبالي کوي او نور ورته ناسې نندارې کوي هغه کې په روژه کې مزېدار وخت دغی چې سړی د قرآن تلاوت وکړي د مازدیګر لمانځه نه بعد د سره د جومات نه راونوځي د قرآن تلاوت وکړي او بیا ناسې جړاګانې او دعاګانې او بیا روژه ماتې وکړي نو بیا دغه صرف نه دی د شپې بیا ټورنمنټ روانې دي جی وایي الله اکبر مخکې حدیث تیر شو چې الله هره شپه خلک د اور نه ازادوي او دوی ټورنمنټ کوي لګیا دي هره شپه الله خلک د جهنم نه ازادوي دوی په ټورنمنټو کې لګیا دي په کرکټو کې لګیا دي په انټرنیټو کې لګیا دي په دکانونو کې ناست دي پالتو ګپ شپ لګیا وایي روژه ده نو مطلب چې روژه دې دپاره ده د الله نه یره پکار ده روژه خو د قرآن میاشت ده روژه خو د عبادتونو میاشت ده روژه خو الله سبحانه وتعالی ته نږدې کېدو میاشت ده دې میاشت خو نه ده د دې نه فایده واخلئ
او اله به ښه فایده واخلي صرف په یو ټکي باندې که تا زما عمل وکړو که نه اله به فایده واخلي چې ته دا میاشت خپل آخرنۍ میاشت وګڼې بس چې دې رمضان نه بعد بل په ما نه راځي که دا سوچ دې وکړو که نه نو د عبادت نه به هم نه خوځي او راځي چې د الله سره په دې میاشت کې لوی تجارت وکړو راځي چې ځان په الله باندې وبخو راځي چې ځان هغه جنتونو ته ورننه باسو چې د هغې دروازې کولاو شوي دي او راځي چې ځان د هغه جهنم نه لرې کړو چې د هغې دروازې بندې دي راځي چې الله راضي کړو راځي چې اجرونه وګټو راځي چې د خپل ګناهونه په الله باندې وبخو راځي چې الله ته نږدې شو راځي چې الله ته وجاړو راځي چې الله ته منت او زریانې وکړو الله ته سجدې ولګو او قرب الهي حاصل دا زموږ نصیحت په دې اولني مجلس کې او انشاءالله د سبا نه به باقاعده په خپله طریقه باندې کومه چې مونږ ابرو ذکر کړه ماسپښین نه بعد به یو مجلس وي هغې کې به د قرآن درس وي مازدیګر نه بعد به بل مجلس وي په هغې کې به خوندورې مزیدارو موضوعاتو باندې به خبرې کېږي چې هغې ته به ضرورت راځي په دې روژه کې او عموما ورته ضرورت به راځي هغه به د مازدیګر نه بعد نو یو مجلس د رمضان هغه به د ماسپښین نه بعدي او دویم مجلس به بیا د مازدیګر نه بعدي او دا سلسله به انشاءالله د دې میاشتې د اختتامه پورې الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې په دې میاشت کې موږ الله خپل رب راضي کړو الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې په دې میاشت کې موږ جنت ته ورننوځو او جنت ته د ننوتو ځان حقدار کړو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې په دې میاشت کې دا وخت د قرآن سره د جومات سره د الله د عبادت سره یې تېر کړو کم مشران کم کشران کم خپلوان کم نږدې نږدې ملګري کم درانه درانه خلک چې تېر شوي رمضان کې زموږ سره وو او نن د خاورو لاندې پراته دي رب العالمین دې په هغه ټولو باندې د رحمتونو باران راووره او الله سبحانه وتعالی دې هغه ټول وبخي الله سبحانه وتعالی دې هغوی له څنګه چې د میاشت د برکتونو او رحمتونو د په دې ژوندو باندې د رحمتونه او برکتونه راورېږي رب العالمین دې په دې قبرونو والا باندې هم رحمتونه او برکتونه راووري او هغوی چې کوم عبادتونه کړي دي کومې روژې نیولي الله دې قبول کړي او الله دې سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين